د الفتح جومات د ساختماني پروژې انجینر وایي دغه جومات په دوه پوړونو کې په اساسي ډول جوړیږي چې په یو وخت کې د 400 لمونځ کوونکو د ځایېدو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه د دغه جومات ودانۍ په جوړولو ټول ټال 10 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یو ملي سوداګر لخوا ورکول کیږي. بودجه از تقریبا 10 میلیون افغانی است برآورد شده از طرف شاروالی و تمویل کننده از خود کامگار صاحب. ښاغلي ساحل وویل د دغه جومات بنسټیزې چارې 80 سلنه مخته تللي دي چې د اودس کولو ځای کارونه یې بشپړ شوي او د ګنبدې کارونه یې په چټکۍ روانې دي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. کارهایی که باقی مانده دیگه تقریبا 20% 25% کارش باقی مانده که از جمله خود گنبد مسجد است. دیگه رنگمالی پلاسترکاری همین مسائلش مانده. دیگه بخش وضوخانه ما مکمل تکمیل شده، سیپتیکاش، چای جذبانش تمامش مکمل خلاص است. د یادونې وړ ده دغه جومات په مزار شریف ښار کې د کامګار څلور لارې په دننه کې شتون لري چې چارې 3 میاشتې مخکې د ښاروالۍ له لوري پیل شوي وي. په پام کې ده چې ډیر ژر به سرته ورسیږي.